یو پاغی کی شریعت ورته احتکار وای. احتکار احتکار څه ته وای؟ فقها لیکي احتکار دې ته وای چې د مسلمانانو د ضرورت لپاره چې کوم خوراکي توکي استعماليږي هغه یو سړی په بازار کې بند کی په دې نیت باندې چې یاره زه به لږه ګټه وکم او لږه فایده به وکم. نو شریعت دا په سختو ټکو باندې رد کو، په سختو ټکو په دې باندې منع وکړه چې دا کار به نه کوئ. شته داسې ځوانان چې هغوی مال او دولت د دې دپاره جمع کوي چې زه پکې یو څو روپۍ وګټم، خیر که د بل مسلمان پکې تاواني، خیر که بل مسلمان پکې تکلیف ولیده، خیر که بل مسلمان پکې تاواني شي، خو چې زه پکې تاواني نه شم. دا په سخت ټکو باندې شریعت څنګه منع کړ چې سودم یو ګناه ده، غلام یو ګناه ده، خو لیکن د غلا دومره بدیت الله تعالی بیان نه کړ. صحیح ده ګناه ده، ګناه کبیره ده، خدای د پاره حدود هم په دنیا کې معلوم شو، سزا په دنیا کې معلومه شوه. یو ته ویلی شي سود، نو د سود سزا الله په دنیا کې مقرره نه کړه. ولې؟ وایي دا دومره عظیمه ګناه ده چې رب کریم جل جلاله به خپله د دې سزا ورکوي، د انسان په لاس نه ورکوي. دا دومره الله ته ناخوښه عمل دی. او قرآن کریم کې ښکاره ذکر وکړه، په نص د قرآن سره دا ثابته کړه. قرآن کریم فرمایل ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، پرېږدئ تاسو هغه ما بقیه چې د سود دي که تاسو مؤمنان یئ. فإن لم تفعلوا، که دا کار مو نه کړ، سود مو پرې نه ښوده، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو بیا تیار شئ